په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس خپور شوی چې د کندهار د زاړه ښار په کوڅو کې یو ډیر ضعیف سپینګیری کوڅه په کوڅه ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې خوراکي توکي پلوري. دغه کس داود شاه نومیږي او د پلار نوم یې شاه محمود دی. د ټولنیزو رسنیو استعمالونکو یاد کس د نظامي لیکو متقاعد جنرال یاد کړی. د یاد کس د حال څخه د ځان خبرولو په خاطر کندهار والی حیات الله حیات په زاړه ښار کې د یاد کس کور ته ورغی او وی غوښتل د هغه له حاله ځان له نږدې خبر کړي. داود شاه په ظاهره د کندهار والی په ورتګ ډیر خوشاله شو او په داسې حال کې چې د اوریدلو هیڅ هم یو څه کمزوری و، کندهار والی ته د خپلو تیرو خدمتونو کړنو او قربانیو یادونه وکړه. داود شاه وایي د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یې 2 کاله د هیواد څخه د دفاع په لار کې عسکري کړي او له هغه وروسته یې په بیلابیلو ځایونو کې د خپل اولاد لپاره حلاله نفقه پیدا کړي. دی زیاتوي 2 زامن یې په یو بمبار کې شهیدان شوي او 2 نور یې ژوندي په کور کې بیکاره ناستي چې د یو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او عصبي تکلیف لري. داود شاه کندهار والی ته د خپل ورځني ژوند کیسه وکړه او ویل دی په دې ضعیف وجود هره ورځ کوڅه په کوڅه ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې تازه میوه او یا ترکاري خرڅوي چې د ورځې تر پایه تر 200 افغانیو پورې یو څه لاسته راوړي او لا یې همت له لاسه نه دی ورکړی. نوم دې څه ده؟ نوم مې داود شاه خان. حاجي صاحب داود شاه خان موږ به حاجي صاحب کوشش وکړو، اول خو موږ څه خوراکي مواد درته راوړي دي چې انشاءالله 3-4 میاشتې دې بس کېږي، خو پرېکړه به مو دا وي چې هر وخت د نورو ته ضرورت شو زه خپل ټلیفون در کومه، ما ته به زنګ وهي. دا د بل تا د ورځې 2 روپۍ مزدوري کوله؟ گاهی به پس مال تو گاهی به 200 وی، گاهی به 3 وی، گاهی به 4 وی، گاهی به پس 100 وی، گاهی به تاوان خو هغه چې سره ټول راجمع کې که 300 د ګټلې د ورځې نو د میاشتې 9000 افغانۍ کېږي. صحیح ده؟ زه به د میاشتې 10000 افغانۍ درته حواله کړم، خو ته به یو قول راسره کوې که نه قول به راکوې چې ته به نور مزدورۍ ته نه وځې. صحیح ده؟ مزدورۍ ته به نه وځې، دلته به د خپلو لمسیانو باندې به مکتب وایې او خپل اولاد ته به لاره ښایې او دعا به کوې چې افغانستان کې خدای سوله او امنیت راولي. کندهار والی د داود شاه د سختیو سره مخ ورځنی ژوند د افغانستان د 40 کلن ناورین او بدبختیو یوه بیلګه وبلله چې جنگ هر افغان ته داسې سلګونه بیلګې په میراث کې پریښي او داود شاه ته یې ویل ته نور اړ نه یې چې کوڅه په کوڅه لاسي ګاډۍ وګرځوې او د خپل اولاد لپاره حلاله نفقه پیدا کړې، بلکې نور به هره میاشت ولایت مقام له تا سره 10,000 افغانۍ مرسته کوي تر څو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي او خپلو لمسیانو ته د تعلیم اسانتیاو زمینه مساعده کړي. د 2 میاشتو معاش ما درته راوړی. صحیح ده؟ 2 میاشتې معاش مې درکړه، بیا د من کسان درپسې راځي ته ټلیفون نه لرې؟ دا نمبر ورکړه چې بیا حاجي بابک یو ورځ زحمت ورکړو چې دته بانکي حساب جوړ کړو. صحیح ده؟ تا ته بانکي حساب جوړو چې بیا زحمت نه هره ورځ موږ درته راشو، خپله به ځې بانک ته او بس بانک کې به نغدې پیسې اخلي او بېرته به راځي له خیره چې څه دې پرې خوښ یې هغه به اخلي. سمه ده؟ کندهار والی داود شاه ته ډاډ ورکړ چې په هره ستونزه کې ورسره هر راز مرستې ته حاضر دی او نن یې هم د 3 میاشتو خوراکي توکي او 20,000 افغانۍ ورته راوړي تر څو قرنطین مراد کړي او د کورونا څخه ځان او خپل فامیل خوندي وساتي.